السلام علیکم دوستان، الله دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. نن غواړم تاسو ته یوه لنډه کیسه ووایم چې واقعا ډیره زیاته دردناکه او د درد څخه ډکه کیسه ده. یو وخت یو ډیر کامیاب تجار و، د ده یو زوی و، دا د 12 څخه فارغېدلو. مخکې له دې چې له 12 څخه فارغ شي، زوی یې په بازار کې یو ډیر لوکس موټر ولیدلو. موټر ته چې کله نږدې راورغی، موټر دغه هلک ته د حد نه ډیر خوند ورکړلو. نو دی بیرته چې کور ته راغی، پلار دی ډیر زیات نازولو. پلار ته یې وویلې چې پلاره، زه چې 12 نه فارغ شوم، ما ته به دغه موټر په ګفټ کې راکړې، په تحفه کې به یې راکړې. نو پلار یې هم خبره ورسره ومنله. کله چې زوی د مکتب څخه فارغ شولو، نو پلار یې ورته دغه فراغت ته راغلی و چې د فراغت مبارکي ورکوله. په جریان کې یو بسته ورکړله چې په هغې کې نامعلومه تحفه وه. کله چې زوی تحفه وازه کړله، نو په تحفه کې داخل کې کتاب و. هلک ډېر زیات ناهیلی شو، د حد نه ډېره خفه شو چې زما پلار چې دومره زیاته دارایي او شتمني لري، ما ته یوازې کتاب ډالۍ کړی ده. نو پلار ته بیرته ورتاو شو، ورته یې وویل چې پلاره، زه په دې کتاب باندې څه وکړم؟ ته په دې دومره دارایي او دومره شتمني کې ما ته یوازې کتاب ډالۍ کړی ده. همغه ځای کې زوی غوسه شو، په تیزۍ سره د هغه ځای څخه لاړلو چې بیا هیڅ کله کور ته راونه ګرځېدو. وروسته د ډیرو زیاتو کالونو تېرېدلو څخه چې دغه هلک همچنان د خپل پلار په رقم یو کامیابه تجار شولو. بعد له ډیر وخته دته یو میسج راغی د ټلګرام له طریقه چې ستاسو پلار وفات شوی ده او خپله ټوله شتمنۍ یا دارایي ستاسو په نوم باندې کړې ده. دی ډیر زیات خفه شو، د افسوس احساس یې وکړلو. بیرته کور ته راغی. کور ته چې راغی، د زیات درد او خفګان له امله د هغه مطالعې اتاق ته لاړلو، د پلار مطالعې اتاق ته. هلته چې لاړو، همغه کتاب یې په سترګو شو چې پلار ورته ډالۍ کړی و. چې کتاب یې خلاص کړل، د کتاب پاڼې اړولې چې په دې کې یو وړوکې بسته ولیدله. بسته یې چې خلاص کړله، په هغې کې د همغه موټر کیلي ولیدله، کوم یې چې د پلار څخه غوښتې وه. د هغې ترڅنګ یو وړوکی کاغذ ولیده چې په هغې باندې لیکلي و چې زوی جانه، زه په تا باندې ډېر زیات ویاړ کوم، زموږ کورنۍ ته دې ویاړ راوبخلو، درته دې مبارک وي. نو د دغې کیسې دغه درس اخیستی شو چې هیڅ وخت زر قضاوت مه کوئ، او خاصتا په غوسه کې او کله مو چې درد لیدلی وي، تصمیم ونیسئ. دغه کیسه د دغه کتاب فکري نوښت څخه راخیستل شوې ده. واقعا یو بهترینه کتاب دی. ویلولې او ډېرې داسې بافهمه او خوندورې کیسې پکې دي چې ستاسو د ژوند د چینج سبب کېدلی شي. ډېره زیاته مننه.